پیر تلس پیری داسې ووایه که نه پتون زما دی 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 هسې نه چې شپې د خوب کې نیولې چې پتون زما دی پتون زما دی چک ونه لګې بیا وسه کوو ما مې خنداوه ښه ما تا ته یو خبره وکړه هغه تا ما ته پاتې که پوه شو په ګپ شپ دې واړولم صحیح ده هسې نه خان 804 لب یې پرو هسې نه چې شپې دې په خوب کې راټینګ کړی وي پوه شوې اورې پتون زما دی پتون زما دی چک پتې ونه لګي چک دې ونه ووایې بیا بسه کوو یار ملګرو تریپل دې لږ تریپل کې لږ سکور ورکړې لاړ شي هو زه الله ته درکړم چې مټي سلور دا پتون نه دی دا بل څه دی ملګر ټول ډبل ټیپ لایف شي فیضان ته وګورئ وای کنه زما بې وفا جانانه ته به کله راځې ته به کله راځې ستا بې وفا جانان څوک دی چې راشي واجد خانه صبر وای کنه ته چاته یې چې زما بې وفا جانانو ته به کله راځي څه مطلب دی دا چاته وي یو کس یو ګل ملګرو یو کس یو ګل یو کس یو ګل څوک درته یادېږي اقرا مننه تریپل کې صحیح ملګرو یو غټ ګزار کوي تریپل کې صحیح ملګرو یو ځای یہ پراٹھی صحیح ساده جان سے دے سب دل کی اوقات کیا صحیح شئی منه ده زاید ارمان راشه کنه راشه ګستاخی وکړه دله جواب ورکړه نور الله سوچارو ما ته زاید ارمان ځان لجینې پیدا کړ دته څه ووایه دته څه پیغام لري چا ته دته دې هلک ته وی خور دې شته وی راکنه ورته ووایه کنځل ورته مه کوه ورته وایه که نه ښه پیغام ورکوم خو چې خورې وي هسې به یې بل له ګوره کنځل ورته مه کوه چې ورته ښه پیغام ورکړه ما ته ته به ورته ووایې که نه پوه شولې چې په جینۍ څه کوي زه یم که نه نو لکه ته کنځل ورته ولې کوې یاره ما د غصې نه ورته ویل په خبره پوهېږي چې درته څوک کمنټ وکړي ما ته څه دپاره وی بس ګوره یې که نه زاید دا د اوبو کې څه جوړ کړل همیشه زه شی دا زه ناست یم خلک به کمنټ هم کوي هر څه به کوي ما ته یو خبره یاد ساته وایي چې زه ناست یم که نه او ته ناست یې او هغه منځ کې بیا څوک راشي بیا زه جواب کولی شم ښه چې په ضد شوه که نه نو دا لا څه شی دی د اسلام آباد هغه جینکۍ راپسې راغلی چې کمې په د مستۍ کې ګرځي پوه شو که نه ها ټیک دی چې مونږ ستاسو بدماشي مونږ ستاسو غصه منو مونږ ستاسو کناټي درشه زه بدماشي نه کوم زه تا ته صرف خبره کوم په دې خبره ځان پوهېږه ته به دا مکس په څونه لیډ باندې لرکې نمیرو ویلکم که ما چرته یو لاین پلی کو ته به نامکس لرکې الونی څنګه ها شریدلې خو خبره کوه که نه نو ته اوس موضوع به یې که نه را سپېږمې دې ووام واو زه صحیح ده اوکې ملګرو یو زمری ورته پلی کوي یو زمری پلی کوي چې په پنشمنټ پو الون فایر ویلکم سنایپ زدي ویلکم سنایپ سنایپ
نولي ترې خیال دی اوس ما ګوډه ورته مړه کنه ولې مړه په مې سوځي ولې زه خو لا سعودي کې ناست یم تا ته خو ما څه نه دي ویلې ته خو په پاکستان کې ولې په مې سوځي کنه قسم دې کپ نه بارم ته ما پسې خاندې ولې سوځي که نور څه سوځي د ښځې کوستې سوځي کنځل مه کوه که نه کنځل مه کوه که نه درته یې مو خوله بنده که څه شي بل څه شي سوځي د دې څه مطلب دی لکه مطلب لکه لاس دې سوځي ګوته سوځي څه شی سوځي لکه خوله درته مې یو ځل وښولو چې خپه مې وسوځي او درته مې لایف کې هم وښولو ته په خبره پوهېږي اته ویل زه خپه چوتوم نو اته اوچته نه کړم موږ ونه لیدله ته شاته لاړه چې څه کې ستا اړه کې څه دي دا باراني خلک خوشحاله مسافر خوشحاله دا دې سوچ دی مسافر د مسافر چې ته ماته وایې خپه اوچته کا نه نو ته نه وایې چې زما خپه خوږ شوې ده نو خپه اوچته که موږ ته وښایه که نه خپه به اوچته کا مه که نه دا بله خپه به درته وښیم استغفر الله غول ما خوره که نه دا څه غول خورې مطلب یو خپه ګورې ما خپله نه یاده کړې ښه جس شټ اپ ما ستا خپه یاده که مګره مننه مګره ترپل کې ځئ ملتره چې تاله زه دا خپه اوچته کړم پوه شوې بله خپه درته وښیم کومه خپه راله اوچتې ما سره دریخ مطلب چې دا دویمه خپه ما سره دریخ پیري درې ته کومه خپه یادې یو کس یو ګل زما په خبره چلی په دې ټول لایف کې نن ما ته ووایه ما زما په هغه چلی تا تابعدار زه چې اوس څه ووایم ما به ته منې زه به تا ته اوس یو خبره کوم ما به ته اوس په دې ساعت منې اډر کوه څه بیا به نه منې بیا به ګوره قسم په خدای به نه خفه کېږم بیا به ګوره قسم دی که سلام هم در باندې دا غمې جړه به زما نه خبرې تا ته ثبوت درکړي دا ما مبارک غمې راوخېجه کالته پسې دے دل تو دیتے ہیں سب دل کی اوقات کیا غمیا راوخېجه که نه سړي بچی شي راوخېجه لاس ښکته که کنه دا ته خلکو ته ښې ته لکه ته څه ثابت یې لکه ته خلکو ته څه ښې مړه لاسونه مې دړ کوي سویم تا ته ما خبره وکړه نو اوس به دې بېزته کنه بل چا ته مې ووایه هم که نه څه خبره ومنم وایه څه وې داسې چل دی نن هسې د جمعې ورځ د لمونځ به کوئ نه پس به زه مونده کېږم پوه شوې او داسې چل دی لایف به نه بند دی وای مازغه خراب دي سو زه به دلته کې مونځ کوم پوه شې کپړې به راله منایله به زما خو ډېر دغه کېږي ما چې ته څه خبره کې لیونی که اوس زینیله ولې شپږ بجې شو اوس به دلته کې ناشته وکړم چې ناشته وکړم پوه شو به بیا به لږ سملم یو ګنټه دوه ارام به وکړم بیا به ورشم بیا به خپل کار مار وکړم مونځ به وکړم د مانځه نه پس بیا مونځ ابخا ته دغه له ځو چکر له ځو صحیح ده ځه اوکې ښکلې ویډیوګانې به جوړوم ستا لپاره پوه شورې ښایسته واورو کې پوه شورې دغه به کوو کې دا اوس زه غوسه کېږم ما ته پته زه غوسه کېږم ما ته پته زه اوس غوسه کېږم
دا ما غوسه کوي ما ته پته دا جینۍ ما غوسه کوي دا وایي چې دی غوسه شو په دې موبایل کې په ما پسې راننوځي دومره جرأت دې شته تا دومره زور پاور شته چې ته ما پسې راننوځې ولې راپسې اول خپل پاور جوړ که بیا راپسې راننوځې دا کوم درنه شا غلط شوم ولې راپسې نشم درننوتې اته کومې خبرې کې خیال کو زه درنه ننوځم درکې استغفر الله ته ما کې څنګه راننوځې ها